پریټي ځنډه هم په تېره لوبه کې د لوبڅار له پرېکړې خفګان څرګند کړ. السلام علیکم د افغان کرکټ په د یوټیوب چینل درانو مینوالو. تېره شپه د ډهلي کاپیټلز او کینګز 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه مساوي او وروسته لوبه بیا په سوپر اوور کې ډهلي کاپیټلز لوبډلې وګټله. خو یاده لوبه کې کینګز 11 پنجاب لوبډلې د بریا چانس ډېر و، خو د لوبڅار د یوې تېروتنې له کبله سیالې پنجاب لوبډلې سیالۍ وبایلله. د سوپر اوور ته د لوبې د تللو وړاندې په 19 اوور کې د سکویر لیګ لوبڅار مینون لخوا د کینګز 11 پنجاب لوبډلې لخوا یوه منډه راکمه کړل شوه. یاده منډه هغه مهال د پنجاب لوبډلې څخه راکمه کړل شوه چې اګروال او کریس جورډن د لومړۍ منډې بشپړولو وروسته دوهمه منډه هم ترسره کړه، خو لوبڅار له دې کبله له هغوی څخه دوهمه منډه راکمه کړه چې ګواګې جورډن خپل بیټ کریس ته نه دی رسولی. خو وروسته د چیوي په تصویرونو کې ښکارېده چې جورډن خپل بیټ کریس ته رسولی او لوبڅار په تېروتنې سره له هغه یوه منډه را لنډه کړه. د لوبڅار په دې پرېکړې د ګڼو مینهوالو او پخوانیو کرکټرانو ترڅنګ د کینګز 11 پنجاب لوبډلې مالکې پریټي زنټه هم ناخوښي څرګنده کړې ده. هغې ویلي IPL سیالیو لپاره یې ښه په خوښۍ سفر وکړ او 6 ورځې کرنتین یې هم تېر کړ، خو دغه شان منډې راکمول ډېره خواشیني کړم. هغې په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي، ما په دې کورنیي حالاتو کې ښه په شوق سره هلته سفر وکړ، 6 ورځې کرنتین مو هم وکړ او ښه په موسکا سره مو 5 د کورونا ټسټونه هم ورکړه، خو د یوې منډې راکمولو زه سخته خواشیني او خفه کړم. په یوه داسې نقطو کې ولې باید د ټکنالوژۍ له استعمال څخه کار وانخیستل شي؟ اوس وخت دی چې BCCI یا هند کرکټ بورډ نوي قوانین معرفي کړي او هر کال دی داسې نشي کېدلی. مننه د افغان کرکټ په د یوټیوب چینل درانو مینوالو. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د کرکټ اړوند تازه او دقیق خبرونه ترلاسه کړئ.